آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوحه کې طالب پلاوی وایي ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کیږي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یوه لړ ټویټونو کې څرګنده کړه د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1401 کال په وړي میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواغې په 14مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره او د کب 9مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی و، خو شرط یې دا ایښی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.